واقاموا الصلاه او منز قائمي خان منز قائمي نو اقامه الصلاه اوس اقامه الصلاه نه په قران کې چې تداشتا او نه په حدیثو کې چې تداشتا خدای پاک وی چې منز کوي ها د نه ویل چې منز کوي خدای پاک وی اقامه الصلاه منز قائم کې ها منز قائم کې نو د منز د قائمولو معنا دا ده چې اول بلدي احکام زکه فرض بس دکې سنت بس دکې مستحب بس دکې په مکروه بزان پوي کې په حرام بزان پوي کې خیال لري بیا دا موز په خپل وخت باندې کې دا اقامت الصلاه ده بل دا موز بسره د جمع کې دا اقامت الصلاه ده دا نه چې تل کده ما پشان پدیم نه پوي چې موز په سماج شو په سروغ شو ها او چې څه ټایم دی وکړه اما بس ځان له به وکړو کور کنه ها نو دا اقامت الصلاه نه ده دا سه غسره بوړاړو دي ها د سره بوړاړو دي او خدای پاک چې تم په قرآن مجید کې چې تویل دي چې موږ کوي نه او اقامت الصلاه موږ قائم کې ها نو د اقامت الصلاه معنا ده چې اول بل دي احکام زده کې د دویم دا په وخت باندې کې دریم دا به جمع سره کې ها ځکه خو جمع فضیلت هم ډیر زیات دی کنه ځان له موږ په یو دی د جمع موږ په 15 شته او په 20 شته واقاموا الصلاه او موږ قائمي وامرهم او معامله د دوی چې دا شورا بینهم دا مشوره وی په خپل پمینز د دوی کې معامله د دوی دا مشوره وی پمینز د دوی کې نو اوس معاملات چې دا په دوه قسم دي معاملات په څو قسم دي په دوه قسم دي یو ته وی انفرادي معاملات